یم عاجز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سرور خان سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي که یو کس خپلې لور ته په شهوت سره لاس وروړي، خپله ښځه ده ته حلاله ده او که نه ده. فقهاو لیکلي دي که چیرته یو سړی خپلې لور ته په شهوت سره لاس وروړي او په منځ کې داسې شی حائل هم نه وي چې د لور د بدن د حرارت د احساس څخه مانع وي او نه یې لور له 9 کلونو څخه کوچنی وي، نو په دې صورت کې حرمت مصاهرت ثابتیږي او خپله ښځه په دې سړي باندې حرامیږي. یعنی لور 9 کلنه وه یا د 9 کلو نه غټه وه، د لاس وروړه او د خپلې د لور د بدن حرارت حسم که، د ده د لاس او د لور د بدن ترمنځ څه شی حائل هم نه و، په دې صورت کې د ده ښځه په ده باندې حرامه شو. او که چیرته د ده د لاس او د لور د بدن ترمنځ حائل موجود وي یا لور یې له 9 کلو نه او وړه وي، نو په دې صورت کې نکاح ته کومه ستونزه نه رسیږي او حرمت مصاهرت نه ثابتیږي. هندیه په اول جلد کې په 204 صفحه کې الباب الثالث فی المحرمات په دې کې لیکي: فلو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهي يظن أنها أمها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة. که یو سړی شپې په تیاره کې د جما لپاره خپله میرمن راویښه کړي، د ده دا اراده وي، خو د ده لاس په خپلې لور باندې ولګېده چې هغه لور یې د همدغې ښځې نه ده او خپله لور یې په شهوت سره مسه کړه او دا لور هم په داسې عمر کې وه چې مشتهاته وه، یعنې له 9 کلو نه بره وه، نو په دې صورت کې دا ښځه په دې سړي باندې په حرمت مؤبده باندې حرامه شوه، د ده ښځه نشي کېدلی. او فقهاو دا لیکلی دي بیا برابره خبره ده چې دا لاس د خپلې لور ته قصدن وړی کې سهون وړی وي، کې قصدن هم وړی وي ښځه پرې حرامه ده او کې سهون هم وړی ښځه پرې حرامه ده. بیا لیکي ثم لا فرق فی ثبوت الحرمة بین کونه عامدا او ناسیا. بیا فرق په دې کې نشته چې دا لاس د په شهوت سره وروړی دی، دا قصدن وي او که سهون وي، چې په شهوت سره لاس وروړه د ده د لاس او د لور د بدن ترمنځ حائل موجود نه و او لور یې د 9 کلو نه بره وه، نو په دې صورت کې د ده ښځه په ده باندې حرامه شوه. هو که د ده د لاس او د لور د بدن ترمنځ حائل موجود وي یا لور یې مشتهاته نه وي، له 9 کلو نه وړه وي، بیا حرمت مصاهرت نه ثابت. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی